د نومبر په 20مه د قبایلی سیمو زده کوونکو په یاد سیمو کې د انټرنیټ د نشټوالي پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. خو اوس لکه پرایویټ ټیوشن هم نشي کولی ولې چې لکه دلته چې کم سټوډنټس دي د هغې دپاره هاسټل بند دی هلته د ایجوکیشن هغه هایر ایجوکیشن هغه سیستم هم نشته چې یا پرایویټ ټیوشن هلته وکړي هلته دومره ایجوکیټډ خلک په قبایلي اضلاع کې نشته دي نو د دې د وجې دا بیا سفر کېږي د دې د وجې موږ دغه احتجاج ریکارډ کو چې یاره موږ ته د یا په پوري توګه دغه نیټورک بحال کړي په قبایلي اضلاع کې یا د تحصیل وایز باندې موږ ته هلته د دې سټوډنټانو دپاره په دې ایمرجنسي بیس باندې سینټر یې جوړ کړلی شي چې هغه د خپل تعلیم برقرار وساتي. د دوی په وینا د انټرنیټ نه لرلو له وجې د پخواني فاټا 10 زره زده کوونکي د آنلاین تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. د نیټورک د وجې نه خو زموږ مسلې ډېرې دي بهر ملکو ته هم سخت تکلیف وي او حالان کې زموږ چې څومره سټوډنټس دي د کووډ 19 د وجې نه اوس زموږ چې دا کم آنلاین کلاسز سیستم شروع شوی دی موږ وایو چې څومره د باجوړ نه والې د ساوث وزیرستان پورې زم اضلاع دي دې ټولې کې د 3G 4G نیټورک بحال کړي چې څومره سټوډنټان دي دوی دا قیمتي سال بچو شي. یاد دی چې د صوبه خیبر پختونخوا وزیر تعلیم شارم خان ترکي ویلي چې ډیر زر به په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ سہولت ورکړي شي د په وینا هغلته د انټرنیټ په شروع کولو کار هم روان دی. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.